د ژوند وختونو کې ډیوه ده ښځه، د ژوند وختونو کې ډیوه ده ښځه، په نعمتونو کې خوږه ده ښځه، تورو تیارو کې ښایستونه ویشي، د محبت خوږه وږمه ده ښځه. د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو، پتمنو خویندو او وروڼو او په استودیو کې راسره ګران همکارانو ته د مینې ډک سلامونه او درناوی وړاندې کوم. په پیل کې د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ ټولو قدرمنو میندو او خویندو او په خاص ډول د خپل هیواد ګران افغانستان دردېدلو او ځورېدلو میرمنو ته مبارکي وړاندې کوم. بلې خویندو، نن زموږ ورځ ده. ولې کومه ورځ؟ موږ په داسې حالت کې دا ورځ لمانځو چې زموږ میرمنې، خویندې او لوڼې د تحصیل اجازه او د کار اجازه نه لري. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقوقو نه محروم شوي او ژوند د سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مل دی. نو راځئ چې په یو غږ د دې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې نه دا وغواړو چې د خپلو اساسي حقوقو په بیرته ترلاسه کولو کې زموږ سره مرسته وکړي. قدرمنو اورېدونکو، زموږ د نننۍ ورځې ځانګړې خپرونه کې زما سره زما ګران همکاره صدف ځواک او ډېره قدرمنه خوږژبې شاعره او لیکواله سپوږمۍ وردک هم راسره ده. نو هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې راسره اوسئ او خپل په ښایستو کومنټو زموږ د نن ورځې خپرونه رنګینه کړئ. قدرمنې همکارې صدف ځواک، سلامونه مې ومنه. خوشحاله یم چې نن خپرونه کې راسره یې. د ښځې ورځ تاسو ته هم مبارک. علیکم سلام اغلې تورپیکۍ جانې، تاسو ته هم د ښځې دغه نړیواله ورځ د زړه له تله مبارکي وایم او سلامونه او پښتنه مینه وړاندې کوم د ستوري راډیو تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د صحت جامې به پر تن ولرئ. قدرمنو دوستانو، د ښځو نړیواله ورځ په لومړي سر کې زموږ ګرانې او قدرمنې میلمنې ښاغلې سپوږمۍ وردک ته او د هېواد ټولو قدرمنو او مېړانو ښځو ته د زړه له تله مبارکي وایم. هیله لرم چې د دغې ورځې د لمانځنې په ځای زموږ او ستاسې ستونزو ته دوی پاملرنه وکړي. قدرمن دوستان، د نن ورځې خپرونه کې تاسې کولی شئ چې د کمنټ له لارې موږ سره د ښځو د حقونو په اړه او یا کوم شعرونه تاسو لرئ موږ سره یې شریک کړئ، تر څو موږ یې خپرونه کې ووایو او د خپرونې څخه خوند واخلو. هیله لرم چې خپرونه کې هم راسره تر اخره پاتې شئ. ډیره مننه قدرمنه خوري. زموږ بله قدرمنه خور ګرانه سپوږمۍ وردکه، زموږ د پښتو ژبې خوږه بلبله، تکړه شاعره او لیکواله هم راسره ده. د مینې ډک سلامونه مې ومنه سپوږمۍ وردک خوري. د ښځې ورځ دې مبارک شه، هرکلی درته وایم. علیکم السلام. ډېر محترم خور قادری صاحب، ډېر خوږې خور صدف جانې، زه هم د زړه له کومې تاسو ته د ښځې د ورځې په مناسبت، د ښځې نړیواله ورځې په مناسبت تاسو ته او د خواږه هېواد افغانستان ټولو ښځو ته او بیا د جهان ټولو ښځو ته تبریکۍ او مبارکۍ وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول جوړ روغ خوشحاله وي او هیله لرم چې ډیر تعداد خویندې نن دغه خپرونه واوري او خپل کومنټونه شریک کړي، ترڅو چې ډیر ورونه د خبرو هم خبر شي. او د ورونو نه ډیره مننه کوم، ډیر خوږه ډیر ښه شعرونه د دې ورځې په هکله ویلي دي. نور د ما خبرې دومره دي، نو خدای دې وکړي چې ښه برنامه ولرو یو ځای. بله، حتما د خیر سره
ښه برنامه لرو. زه د خپل قدرمنو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې خپرونه خپل دوستانو سره شریک کړي او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي، نو خپرونه به تر پای پورې به دوی حتما زموږ سره وي. په پیل کې د ګرانې همکارې صدف ځواک څخه دا هیله کوم چې موږ ته د دې تاریخي ورځې لنډه تاریخچه بیان کړي او هم موږ ته ووایي چې د کوم تاریخ څخه جهان د مارچ 8 لمانځي او ولې لمانځي. صدف خور مهرباني. ډیره مننه کوم اغلې تورپیکۍ. زه به هم له دوستانو سره دغه لنډ معلومات شریک کړم چې د ښځو نړیواله ورځ څه ته وایي او ولې لمانځل کیږي. وایي د ښځو نړیواله ورځ په نړیواله کچه یو ځانګړې ورځ ده چې هر کال د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د ښځو حقونو ته د اړوند خوځښتونو د قانوني ټکي په توګه لمانځل کیږي او یو شمېر مسایلو لکه جنسیتي مساوات، د نسل د تولید حقونه او د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالي یا ناوړې ګټنې ته د نړۍ پام اړوي. د ښځو نړیواله ورځ چې د ښځو د رایو ورکولو د حق د غوښتنې د خوځښت لخوا تحریک شوه، د 20مې پېړۍ پر مهال د شمالي امریکا او اروپا له کارګري خوځښتونو سره هم ریښه لري. د ښځو د نړیوالې ورځې لومړنۍ ثبت شوې لمانځنه په 1909 زېږدیز کال د فبروري په 28مه نیټه په نیویارک ښار کې د امریکا د سوسیالیست ګوند لخوا ترتیب شوه. دغه چاره د سوسیالیستو ښځو په نړیوال کنفرانس کې د جرمني استازو لپاره الهام بخښونکې شوه، څو وړاندیز وکړي چې دغه ورځ هر کال له کومې ځانګړنې پرته ولمانځل شي. راتلونکی کال به ټول اروپا کې د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، هغه مهال چې ښځو په شوروي روسیه کې د 1919 زېږدیز کال پر مهال د فبروري د انقلاب په پیل کې د رایو د ورکړې حق ترلاسه کړ. د مارچ میاشتې 28مه نیټه د ملي ځانګړې ورځ په توګه په پام کې ونیول شوه. دغه ورځ د 1960مې لسیزې په وروستیو کې نړیوال فیمینیستي خوځښت لخوا د هغو د تصویب تر مهاله کیڼ اړخو خوځښتونو او حکومتونو ته اړونده وه. په 1971 زېږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دغې ورځې په تصویب سره یاده ورځ په نړیواله ورځ واوښته او ملګرو ملتونو دغه ځانګړې ورځ له یو شمېر ځانګړو موضوعاتو، تبلیغاتو یا هم د ښځو له حقونو سره په اړیکه کې بولي. د نړۍ په یو شمېر برخو کې د ښځو نړیواله ورځ لا هم د هغو سیاسي ریښې منعکسوي او د لاریونونو څخه په کار اخیستنو د رادیکال بدلونونو د غوښتنې له مخې مشخصه کیږي. په یو شمېر برخو په ځانګړې توګه په لویدیځ کې دغه ورځ تر ډېره ټولنیزه، کلتوري ده او ښځو ته په لمانځنه تمرکز لري. نو اغلې تورپیکۍ جانې دا د ښځو نړیوالې ورځې لنډه تاریخچه وه چې ما له دوستانو سره هم شریکه کړه. نو خدای دې وکړي چې دوی هم د دغې تاریخچې څخه یو څه زده کړي اوسي. نړۍ مننه خور جانې، ډېر ښه معلومات یې موږ ته راکړئ کور ودان. قدرمنې سپوږمۍ وردک خورې، دومه پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده. قدرمنه خور دې راته ووایي چې د ښځې رول په جامعه کې او په خاص ډول زموږ ګران هېواد افغانستان کې تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ ډېره مننه خور ستاسو د پوښتنې نه. تاسو پوهیږئ چې د ښځې رول او نقش په ټوله جامعه کې یا په ټوله نړۍ کې په لومړي سر کې ښځه د مور په صفت یا د مور په رول کې څه نقش لري. ښځه په خپل غېږ کې انسانان روزي. هغه انسان که یو رئیس جمهور دی، که یو پیغمبر و، که یو استاد و، که یو دانشمند و، که یو عالم و، که هر څوک چې وي ښځه یې روزي. یعنی هغه ابتدا معلمه یې، هغه ابتدا ښوونکې یې، هغه ابتدا روزونکې یې د اوله سره ښځه ده. نو تاسو د دې نقش د دې ځای نه وڅېړئ که دا باسواده ده که بې سواده ده. ماشومان یې په لمن کې روزل کیږي. هغه زانګو چې نړۍ پې ښوري هغه د دې په لاس کې ده. او بیا به راشو په خاصه توګه د موږ هېواد ته چې د موږ په هېواد کې هغه څه چې ما د خپلې خدای بښلې مور نه اورېدلي، حتی هغه بې سواده ښځه چې په اطرافو کې به یې ژوند کړ، دی به خولۍ به یې ګنډلې او پیسې به یې ټولولې دغو ښځو او په خپلو زامنو به یې تحصیل کړ چې دوی تحصیل وکړي. چرګان به یې روزه، هګۍ به یې خرڅولې
او هغه به یې ټولولې د پیسې او بیا به یې خپل زامنو ته زوی ته به یې ورکولې چې دی ولاړ شي په لوړه سطحه تحصیل وکړه. تاسو فکر بله وکړئ چې د یوې بې سوادې اطرافي ښځې رول د خپل زوی د تحصیل او د تعلیم او د انسانیت په ډګر کې د سرلوړي ژوند په برخه کې څومره مؤثره وه او څومره مؤثره دی د اوس هم. ښځه څومره بله فداکاري ورکوي مګر خپل زامن د ډاکټر د انجینر د رئیس جمهور په سطحه روزي. بله او بیا په دوام قدم کې کله چې یوه ښځه استاده وي بهترینه ښوونکې دا خو ځل ازمویل شوي چې بهترینه ښوونکې ښځه ده، بهترینه بله ډاکټره، مهربانه ترینه ډاکټره ښځه ده. نو په هر بله شي کې هغه دلسوزي دی هغه دقت دی هیڅ وخت د جنگ پلوی نه ده. موږ په بله 40 کلنه موږ په 40 کلنه یا د 40 کالو نه زیاته جګړه کې ژوند وکړ په افغانستان کې. په دغه بهیر کې هیڅ قومندانه، هیڅ ټوپک سالاره، هیڅ د مځکو په سر غاصبه، هیڅ کومه غټه رشوتخوره ښځه نه وه. بله دغه د موږ د افغانستان د ښځو نقش او رول دی چې لوبولی دی او واقعا لوبوي یې، خو په ډېره بدمرغۍ سره چې اوس په داسې هغه کې زندان کې زنداني شوي چې اریان جو چې څه رقم یې اوس یې تر وباسو. بله واقعیت دی. وایي ښځه د کور د رڼاګانو نوم دی، ښځه د ژوند د ښکلاګانو نوم دی، ښځه د تورو شپو ډیوه ده، ښځه د ښکلو ښکلاګانو نوم دی. قدرمنې صدف خور، که تاسو یو څه کومنټونه ولولئ چې دوستان ډېر راغلي دي، دا کومنټونه بیا پورته ولاړ نشي، تر کومه ځای پورې چې تاسو وینئ تاسو یې ووایاست او کوم ځایونه چې تاسو ته نه معلومیږي بیا به د اورېدونکو نومن به زه واخلم. سمه ده ښاغلې تورپیکۍ جانې، لومړنی کمنټ چې ما کوم ولیدلو خو اوس رانه بره لاړ دی، هغه د شکیب خان و. شکیب خان صاحب تل موږ سره په خپرونه کې برخه اخلي، د سلامونه هم لیکلي وو او د ښځو نړیوالې ورځې مبارکي ویلې وه چې له دوی څخه ډېره زیاته مننه کوم دا چې دوی تل راځي موږ سره خپرونه کې برخه اخلي. او بل کمنټ هم را سره روح الله کړی دی، دوی لیکلی وای درود سلام و احترام خدمت گوینده رادیو و خدمت تمام شنونده های عزیز تقدیم می دارم و همچنین روز زن را برای تمام خانم های افغانستان تبریک عرض می دارم. بسیار زیاد تشکر میکنیم روح الله عزیز که امروز در برنامه همراه ما یکجا شدی و کامنت کردی. او بل کمنټ هم را سره مسکا صافی کړی دی، دوی لیکلی وای د ښځو نړیواله ورځ تاسو ټولو ته مبارک، ډېره زیاته مننه کوو او یو ځانګړې ورځ ده، پکار دی چې هره ورځ د میرمنو قدر وشي، هغو ته حقونه ورکړل شي. بالکل خورجانې همدا خبره ده، بس خدای دې وکړي چې دوی هم دې خبرې ته پام وکړي. او بل کمنټ هم را سره کامله عزیزي کړی دی، دوی لیکلی وای که ښځه یو نارینه هم ونه روزي بیا هم ارزښت لري، نو دا چې نارینه و په لوړېدلو یې قدر وکړو. ډېره زیاته مننه کوو چې دا موږ سره مو برخه اخیسته او موږ ته مو کمنټ کړی دی. او روح الله بل کمنټ هم کړی، دوی لیکلی وای سلام و احترام خدمت مهمان محترم رادیو تقدیم می دارم. بسیار زیاد تشکر میکنم شما در برنامه همراه ما باشین و مهمان برنامه ما هم داشته های خود می داشته باشند. او بل کمنټ هم را سره محمد الله عباس صاحب کړی دی، دوی لیکلی وای د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت ټولو میرمنو ته مبارکي وایم. ډېره زیاته مننه کوو عباس صاحب دا چې خپرونه ته راغلی او موږ ته مو کمنټ وکړ. او بل کمنټ هم را سره ارمان جان کړی دی، دوی لیکلی وای سلامونه او درناوی وړاندې کوم، د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځې زما ګرانې خورجانې قیام قدري او مسکا خورجان ته د افغانستان ټولو پتمنو خویندو میندو میرمنو او لوڼو ته مبارکي وایي. ډېره زیاته مننه کوو ارمان جان صاحب دا چې موږ سره خپرونه کې یاست، هیله ده چې تر پایه را سره مل اوسئ. بل کمنټ هم عبدالوارث خلجي صاحب کړی دی چې خلجي صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې ټولو خپرونو کې راځي او په خپلو کمنټونو سره زموږ خپرونه لا نور هم رنګینه کوي. دوی لیکلي وای سلامونه او احترامات تاسو ټولو ته په ځانګړې توګه د ښځو نړیواله ورځ د تاسو ته او ټولو ښځو ته مبارک وي. ډېره زیاته مننه کوو خلجي صاحب چې خپرونې ته راغلی. مسکا صفی بیا هم لیکلی وای صورت زما یو واک د نورو ربه ته واخلې دا بې واکه صورتونه. ډېره زیاته مننه کوو
او بل کمنټ هم را سره بخت ملګری کړی. دوی لیکلي وای د ښځو هم دومره احترام هم ډیر دی چې یو بل ته یې کنځلو کې یاد نه کړو. بالکل دا ډیره غټه خبره ده، ځکه چې د زیاترو دوستانو جنګونه یعنی د دوو سړیو ترمنځ چې جنګ هم بیا هم د هغه ښځه او لور پکې یادېږي چې دا ډیر د ښځو شان او مقام ته به احترامي ده. نو خدای دې وکړي چې دغې واقعا خبرې تر ټولو خپل پام وکړي، واقعا ځکه چې بله دوی وایي چې د یو سړي ناموس ښځه ګڼل کېږي، نو هغې ته په ښکنځلو کولو سره سړي ته زور ورکوي. نو دا که تاسو غواړئ چې هغه سره خپل زور وازمایئ، نو د ښځې په سر یې ورسره مه ازمایئ، تاسو کولی شئ چې په نورو برخو کې ورسره وازمایئ. او بل کمنټ هم ارمان جان کړی، دوی بیا لیکلي وایي الله دې خیر کړي، قیام قدري خور راته غوسه ده، زه ډېر وخت بعد راغلم. نو دا به خپله اغلې ترفیقه جانه بله تاسو ته ووایي چې او تاسو ته غوسه ده او که نه ده. نو دا کمنټونه او دا ماته ښکارېدل، که کوم کمنټ پاتې وي هغه تاسې ووایئ. بله بله نړۍ مننه صدف خور. یو کومنټ درڅخه په سر کې پاتې سو چې هغه قدرمن ورور فیض شیرزاد راستولی دی چې دوی سلامونه ویلي دي او بیا وایي چې زه هم خور یم، هم لور یم، هم مور یم، د خوږمنو زړو مرهم یم، ټکور یم، که پوښتنه د شهزاد څخه څوک وکړي، زه د درست تاریخ هنداره یم، زور یم، زه تاریخ یم، د تاریخ روښانه دور یم. نړۍ مننه فیض شیرزاد صاحب د ښایسته شعر نه مو. زه هم خپل پر د ټولو اورېدونکو څخه د قدرمن فیض شیرزاد څخه، شکیب خان څخه، قدرمن بلوڅ ورور رولا بلوڅ چې پاسته کلونه رادیو ته راغلی چې زه ډېره ګیلمنه یم ځینې د قدرمن رولا بلوڅ سلامونه علیکم سلام وایم، زما د مینې ډک سلامونه دې ومني، خدای دې وکړي روغ جوړ وسي. نو هیله کوم چې خپرونې ته راسي. مسکا صافي خور، کامله عزیزي خور، د مینې ډک سلامونه مې ومنئ، قربان مو سمه، ښه راغلاست. وارث صاحب خدای مو راوله، ارمان جانه ورور جانه خدای دې راوله. زه به دا ووایم ارمان ته چې وایي کله چې ښځه لور وي نو پلار ته د جنت دروازه خلاصوي، کله چې میرمن شي د خاوند ایمان تکمیلوي، کله چې مور شي نو د پښو لاندې جنت وي. خو ارمان وروره کله چې خور سي نو پر ورور باندې پکارېږي چې که چېرې خپرونې ته رانیسي نو پر ورور پکارېږي. بله ارمان جان ورور جان خدای دې تل راوله. زه خوشحاله یم چې زموږ وروڼه خپرونې ته راسي او زموږ خویندې ونازوي، زموږ خپرونې رنګینه کړي. نو قدرمن سپوږمۍ وردک خور زموږ میلمنه ولی اوس قربانه ده زموږ سره. نو رولا ورور تاسو ته سلامونه ویلي وه سپوږمۍ خور. نو زه باید وایم چې دا قدرمنه د پښتو ژبې بلبله به تل زموږ سره به همکاري کوي. زه هیله کوم چې همیشه زموږ سره په خپرونې کې راسي. نو دوی تاسو ته هم ډېر سلامونه وړاندې کړي دي سپوږمۍ خور، نو تاسو هم کولی شئ چې اورېدونکو ته سلامو ته یې ځواب ورکړئ. علیکم السلام، د ټولو سلامونو ته علیکم یم او درنښت ورته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه د دوی نه کوم. بله راځئ چې په پیل کې د ستوري صاحب زموږ د یادو ونه وځي، موږ هم خپل د مینې ډک سلامونه ستوري صاحب ته وړاندې کوو. قدرمنو اورېدونکو ستوري صاحب زموږ سره دی، زموږ تخنیکي همکار دی. نو چې دی ونه وایي چې دا دی خلک دوستان ونه وایي چې ستوري صاحب نسته، ستوري صاحب زموږ سره دی، زموږ شاته لکه غر ولاړ دی. نو زه به د ستوري صاحب څخه هیله وکړم چې هغه غونډه چې پېښور کې د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت سوې وه د هغه رپورټ موږ ته کښېږدي چې د دوستانو سره یې په ګډه واورو. کال په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت لمانځل کیږي او د مختلفو مؤسسو او ادبي تنظیمونو لخوا په دې اړه غونډې، سیمینارونه، مظاهرې او لاریونونه ترسره کیږي. په دغه لړ کې د خویندې ادبي لښکر یعنې خال لخوا په پېښور کې د اکاډمي ادبیات د غونډو په تالار کې یوه پرتمینه غونډه او مشاعره را جوړه شوې وه چې پکې ګڼ شمېر ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د ژوند د نورو برخو سره تړلو شخصیتونو برخه اخیستې وه. د ستوري راډیو ټلویزیون په دې غونډه کې د دې ورځې په اهمیت او ارزښت د غونډې د تنظیمونکي
او د خویندو د ادبي لښکر د مشرې میرمن کلثوم زیب او نورو ښځینه شاعرانو نه تاثرات اخیستي چې ستاسې توجه ورته راګرځوو. السلام علیکم. زما نوم کلثوم زیب دی، لیکواله یم او د خویندې ادبي لښکر خال باني صدر یم. هر ځله په شان موږ هر کال پروګرامونه ډېر کوو، خو د 8 مارچ په حوالې سره موږ خامخا یو پروګرام کوو. نو نن هماغه حوالې سره زموږ مېرمنې او ځوانان او مشران راجمع دي او مشاعره هم دا خبرې هم دي پکې. نو 8 مارچ تاریخ ډېر اوږد دی، خو زه صرف د پښتنو ښځو د حوالې سره چې د دې ورځې اهمیت موږ وښیو چې دا ورځ ولې مانځو موږ او د دې څه مطلب دی. بیا دا دی چې که په ادب کې شو، که په سیاست کې شو، که په کور کې شو، نو د ښځې ژوند د کومو ستونزو سره ښکار دی او د ښځې باندې په پښتني معاشره کې لارې ولې بندې دي د پرمختګ. نو دا یو څو سوالونه دي چې په دې باندې به نن موږ ښه ټیک ټاک بحث کوو او د هغې نچوړ چې هر سره وځي نو هغه به اخبارونو له او بیا په خپلو بیانونو کې ورکو. سلامونه نیکې هیلې او پرزمن تاسو ټولو ته ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته موقع راکړه. زما نوم زیبا افریدی دی او زه د خپل تنظیم د خویندو ادبي لښکر جنرال سیکرټري یم، یعنې مشره سکرټره یم. نو موږ د زنانو یو خپل تنظیم جوړ کړی دی. د دې نه مخکې که تاسو خیال وکړئ نو په دې زموږ په دې پښتون معاشره کې یا په دې دغه کې به وایي تاریخ کې چې د زنانو تنظیم نه و. بالکل دا اولنی تنظیم دی، اولنی قدم دی په تاریخ کې د پښتو په تاریخ کې د پښتو ادب په تاریخ کې اولنی قدم دی چې موږ د خویندو ادبي لښکر په نوم باندې خپل تنظیم د زنانو جوړ کړو. دا نن چې کوم پروګرام موږ را جوړ کړی دی، کومه مشاعره چې د ښځو د زنانو موږ را جوړه کړې ده 8 مارچ د زنانو نړیواله ورځ ده. نو موږ نن ځکه دا ښځې راغونډې کړي رابللې دي چې یو خو دا ده چې دوی له د سړو د طرف نه اجازت نه وي، بل به زه دا د پښتون قوم ته دا اپیل وکړم، دا سوال به ورته کوم چې یاره خپلې زنانه چې کومې دي، خپلې خویندې لوڼه چې دي، اول خو د تعلیم په زیور باندې ښکلې کړي. نو چې تعلیم ورته ورکړي، یوه مور چې تعلیم یافته وي د هغې به راتلونکی نسل ټول تعلیم یافته وي بچي که نه. تعلیم نشته زموږ په پښتون قوم کې چې کوم دی هر څه کوي، خو پښتون قوم چې دی لور خور ته تعلیم نه ورکوي. هغه ورته اکثر دا وایي چې یاره ته په تعلیم څه کوې، دا خو د پردي کور یې، سبا بدلته که نه جي. نو تعلیم ډېر ښه شی دی، پکار ده چې زموږ پښتانه چې کوم دي د لور خور ته تعلیم ورکړي، د تعلیم په زیور یې ښکلي کړي. هغه به مخکې خپل ځان هم ساتلی شي، خپل بچي به هم ساتلی شي. تعلیم د سړو نه زیات زنانو ته ضروري ځکه دی چې فرض کړو خدا نخواسته که یو ښځه وي د هغې خاوند بیمار یا خدا نکړه دا کونډه شي، نو هغه به څه کوي. خو که د هغې سره د تعلیم هنر وي او تعلیم ورسره وي، یا به خپلو بچو ته مخکې مزدوري وکړي، نوکري به ورته وکړي، خپل بچي به ښه صحیح طریقې سره ساتي. زما نوم ډاکټر صبا خان دی او بیسیکلی زه ثوابۍ سره تعلق ساتم او اوس هم دلته پېښور کې او د طب د پیشې سره سره زه رایټینګ هم کوم په 2 ژبو کې، اردو کې، پښتو کې. او زما شاعرۍ کتابونه چې دي نو اردو کې هم راغلي دي، پښتو کې هم. دا څنګه چې تاسو وینئ یو د اردو دی، یو د پښتو رقص ازغو په سکو او محبت ہے سبا جیسی. لښکر حال د هغې زه نایب صدر هم یم او نن دلته کې د ښځو د نړیوالې ورځ چې ده نو د هغې 8 مارچ په حوالې سره موږ راغلي یو. نن زموږ پروګرام دی د مشاعرې او بس الله دې وکړي چې دغه شان په دې صوبه کې د ښځو تعداد ډېر زیات کم دی، لکه په ګوتو باندې شمېرلی شي. خو الله دې وکړي چې دلته کې دغه شان پروګرامونه وي او دغه شان د ښځو د ادبي د محفلونه هم کېږي او چې کومې ښځې دي چې هغه دغه شان مخې ته راشي په خپل دغه باندې. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुल अरबाब है और मैं ताल्लुक़ मेरा खैबर पख्तूनख्वा से है. मैं राइटर हूँ, लिखती हूँ और 3 ज़बानों में लिखती हूँ. मैं उर्दू, हिंदको और पश्तो, और शायरी भी करती हूँ, नसर निगार भी हूँ. मेरी 10 किताबें आ चुकी हैं नसर की. और आज जो हमारा ख़वातीन के एक आलमी दिन के हवाले से यहाँ एक मुशायरा रखा गया है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस अमर की कि ख़वातीन के लिए इस तरह के प्रोग्राम अरेंज होते रहें और जो मसाइल हम फेस कर रहे हैं उन मसाइल पे शायरी, नसर वगैरह इन पर जो है तो इज़हार ख्याल होता रहे. क्योंकि जब बात होती है तो बात होने के बाद ही फिर उस बात मसले का सामने आता है, फिर मसले का हल निकलता है. زما نوم ساجده مقبول تنها دی او زه شاعره یم
لیکواله مې یم، رایټره یم او اخبارونو کې مې یم، رسالو کې مې یم او 3 کتابه مې چاپ دي او 4 په لاره دی له خیره. او نن د عالمي ورځ ده زمونږ، نو په دې باره کې راغلي یو. خپل اظهار خیال به کوو په دې باندې، ځکه چې موږ هم ښځې یو او دا ورځ هم د ښځو ده او زموږ دپاره خو دا یو سبق دی. دا نن ورځ چې ده دا زموږ دپاره یو سبق دی. मुशर्रफ मुबशर मेरा नाम है और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल। मैं ताज के सबक दोशी के बाद मैंने अदब की तरफ तवज्जो दी, लिखती रही और मैंने मेरी 9 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। एक तो जिसमें फ्रंटियर कॉलेज की तारीख है और सफ़रनामे है अफसाने। आज के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये ख़वातीन का एक दिन क्या कि हमने खामखा अपने ऊपर एक चीज़ हावी कर ली है कि हम एक दिन मनाते हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारे सारे दिन हमारे अपने हैं। कौन सा दिन है जो हमारा नहीं है? हमारा एक पर्दा है, हया है, जो हम अपनी शख्सियत का खुद एहतराम करेंगे तो दूसरे भी हमारा एहतराम करेंगे। ये तो एक नई सी सोच है कि भाई ख़वातीन का दिन मना के ख़वातीन को उनके हुकूक दिलाने हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम ने हम मुसलमानों को जो हुकूक दिए हैं, वो तो अलग बात है कि हम लोगों की तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, जिससे हम समझ नहीं सकते। زه فکر کوم چې یوه قسمت یې کښې شوی، خو زه د ټولو قدرمنو خویندو څخه، قدرمنو شاعرانو څخه چې خپل شعرونه یې ویلي وه، نړۍ مننه کوم په دې هیله چې زموږ ګرانې خویندې او میندې هم په ګران افغانستان کې همداسې ښایسته ښایسته پروګرامونه جوړ کړي او خپل خپرونې همالته خپل په وطن کې ولرو. کمنټونه کې زه ګورم چې قدرمن ورور محمد رئیس سحق صاحب راغلی دی چې سلامونه یې وړاندې کړي دي چې زه سحق صاحب نړۍ مننه کوم، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره دی. قدرمن عبدالبصیر تاوان صاحب زما ګران ورورک د لندن څخه راسره دی چې لومړی ځل دی چې خپرونې ته راغلی دی. نو بصیر جانه ستړی مسې، زما د مینې ډک سلامونه ومنه، خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمن ارمان صاحب یو شعر راستولی دی چې هغه به کوښښ وکړو چې بیا د خپرونې په ترڅ کې چې وخت پاتې سي قدرمن خور ځواک پرې موږ ته ووایي. نو راځئ چې د خپرونې په پیل کې د ګرانې خوږژبې شاعرې سپوږمۍ جان څخه یو شعر واورو. څه ډالۍ دې راوړې د خپرونې ته سپوږمۍ وردک خورې؟ ډیره زیاته مننه. ما یو خپل تازه شعر چې په 3-4 ورځې مخکې لیکلی دی، زه هغه به تاسو ته وړاندې کړم. بله، د زړه په غوږو یې اورو، مهرباني. د شعر عنوان دی زنځیر. په خپل کوم یوه تصویر زه باور وکړم، په خپل کوم یوه تصویر زه باور وکړم، د انسان په کوم تعبیر زه باور وکړم. په دوه لارو کې حیرانه یم ولاړه، په دوه لارو کې حیرانه یم ولاړه، په کوم لوري کوم مسیر زه باور وکړم. ډېر عالي. ډېر ښکلی. نړۍ یوه خوا ده روانه زه بل خوا، نړۍ یوه خوا ده روانه زه په بل خوا، کومه لاره کوم تغییر زه باور وکړم. نه، پیروان د محمد رسول الله یو، پیروان د محمد رسول الله یو، څنګه بیا په بل بهیر زه باور وکړم. ډېر ښکلی. اسلام دین د اعتدال دی ټول پوهیږو، اسلام دین د اعتدال دی ټول پوهیږو، اسلام دین د اعتدال دی ټول پوهیږو، ولې بیا نو په توپیر زه باور وکړم. ماشاءالله. ډېر ښکلی. بې نوایم ټوټه شوې سرګردانه،
څه د ماتې ملا په تیر زه باور وکړم. آها ډېر ښکلی. زما حق په ازادۍ کې ژوند کول دي. زما حق په ازادۍ کې ژوند کول دي. څنګه اوس په دې ځنځیر زه باور وکړم. آها دې جهان کې تل سرلوړې اوسېدلم. دې جهان کې تل سرلوړې اوسېدلم. څنګه اوس په مات ضمیر زه باور وکړم. ډېر اعلی. نو د ما شعر همدومره و. خدای دې وکړه چې ډېر خوښ ښکلی. شوی وي. دا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت بله. واقعا زه کله کله داسې فکر کړم چې دغه وضعیت به په موږ نه وي راغلی. زه به خوب وینم. دا به واقعیت نه وي، خوب به وینم. بیا واقعا په همدغه خوب کې په همدغه خپل خوب کې مې همدغه شعر ولیکه. بل څه مې په خوله نه راتله. نو معذرت غواړم چې هیله کوم که څوک هیله پرې کوم. خفه شوي. واقعیتونه دې بیان کړي دي، ټول واقعیتونه دي. نړۍ مننه کور ودان. صدف کور تا څه ډالۍ راوړې ده خپرونې ته؟ ستا ډالۍ به هم واورو. نو زما سره هم یو د ښځو په اړه یو شعر دی چې هغه به زه تاسو ته ډالۍ کړم. وایي: ښځه هغه څوک چې وهي ښځو سره زور، هغه څوک چې وهي ښځو سره زور، په دنیا او آخرت کې یې مختور. ښځه هم د نارینه په شان حقداره، ښځه هم د نارینه په شان حقداره، حق د کار او د تعلیم لري او نور، او چې پر حق یې سترګې پټې کړي نادان دی. چې پر حق یې سترګې پټې کړي نادان دی. ښځه مور ده، ښځه لور ده، ښځه خور، او درناوی د ښځو وکوئ حقدار دي. درناوی د ښځو وکوئ حقدار دي. انسانان دي زیږولې هرې مور، او د میرمنو سره کار کړي کروندو کې. د میړونو سره کار کړي کروندو کې، د میړونو سره کړي دوی لو او لور. ده په کار چې هره ښځه زده کړې وکړي، ده په کار چې هره ښځه زده کړې وکړي. په کار ښه ښکاري دفتر کې خور او ورور. وینا پوهه چې ښځې نه پرېږدي بهر ته، وینا پوهه چې ښځې نه پرېږدي بهر ته. وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور، او زه اړم یې په خدمت کې توفیق غواړم. زه اړم یې په خدمت کې توفیق غواړم. د دوی حق دی پر ما داسې لکه پور، او هغه څوک چې وهي ښځو سره زور، په دنیا او آخرت کې یې مختور. نو دا یو شعر د اسماعیل اړم پتیار صاحب. نو هیله لرم چې ستاسې او د هغلې وردګ هم خوښ شوی او دوستانو هم ورڅخه خوند اخیستلی وي. ډېر ښایسته. شایسته شعر واقعا. ارمان جان هم یو شعر راستولی دی چې زه دا خپل د اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې شعرونه لنډ راواستي، چې خپرونه یو ساعته ده او موږ درې خویندې راغلي او د کلمې هم لرو. نو که لنډ شعرونه موږ ته راواستي زه به خوشحاله شم. خو د ارمان جان یو د شعر نه به یو څو بیته انتخاب کړم. ارمان ورور مې راته لیکي چې مورې نه وځي له یاد مې تیر وختونه، هغه ستا ډېر هلې ځلې زحمتونه، په ډېر ناز او نعمتو کې دې کړم لوی، ښه او بدو باندې تا مورې کړم لوی. هوی وږې نه دی پرېښودمه یو ګړی، راکول دي زما په خوله تازه مړی، له مکتبه چې راتلمه بېرته کور ته، تا زحمت نه ورکول مورجانې نور ته. چې زه دغه څو فرد مې ځینې وویل، خدای دې وکړي چې ارمان ورور مې خفه نه سي. نو یو بل شعر قدرمن خلجي صاحب راستولی دی، صدف ځواک خور، که تاسو هغه وینئ یو څو فرد یې ځینې کولی شي چې ووایاست. سمه ده اغلې تورپیکۍ، زه به د خلجي صاحب دغه شعر ووایم چې دوی لیکلی وایي: مورې په کوم نامه دې یاده کم، مورې په کوم نامه دې یاده کم، تا را په یاده روغ دې ښاده کم، ستا پر کردار به تورې سل ولیکم، پر تا به داسې یو غزل ولیکم. زما په غم باندې شریکې ادې، پر ما یې ګرانې ملایکې ادې، رنځور یم زه ستا په زړه څړیکې ادې، ستا محبت د کاڼي لیکې ادې. زما د ماشوم وجود خیالات ته وې،
قرآن، انجیل، زبور، تورات ته وې. دا یو به زه او یو به ذات ته وې، زما خو ټوله کاینات ته وې. ډېره زیاته مننه کوو خلجي صاحب چې دا مو موږ ته رالیږلی و په واقعیت سره چې ډېر ښکلی و. نو موږ تاسو ته وویل. او بل کمنټ هم د مسکا صافی د دوی لیکلی وایي غوره خپرونه مو د خوښ یم چې داسې تکړه او بااستعداده نجونې او مېرمنې لرو چې د خپل همجنسانو لپاره په هسکه غاړه غږ پورته کوي. دا غږونه یوازې نن نه بلکې تل غواړو د بیدار صاحب څخه هم همیشه خوښه یم چې په هره برخه کې د خپل لیک له لارې خپل نظر شریکوي او د مېرمنو ملاتړ کوي. ډېره زیاته مننه کوو اغلې مسکا صافی. نو اغلې دغه کمنټونه وو، نو که کوم کمنټ پاتې هغه تاسو ووایئ. بله زه به وګورم. قدرمن محمد ناصر روشان صافی صاحب راسره راغلی دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. قدرمن رمزیه نایک خور راغلی ده چې سلام‌های گرم من هم تقدیم شما رمزیه جان، خوش آمدین به برنامه. قدرمن الهام مهتری صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه لیکي او وایي چې زه هم یو شعر درته ووایم. که شعر لنډ وي تاسو یې ولیکئ، که شعر اوږد وي نو معذرت غواړو. قدرمن هارون شهید صاحب هم اخونزاده صاحب راسره دی چې اخونزاده صاحب تل زموږ خپرونې اوري. دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي چې زه دوی سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحال یم چې په خپرونه کې راسره دی. قدرمن ابیب منګه صاحب راسره دی. قدرمن شیرزاد صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي او تاسو دواړو خویندې ته او ماته د مېرمنو د ورځې مبارکي ورکوي چې زه به خپل په وار جواب ورکړم چې شیرزاد صاحب نړۍ مننه، کور ودان، خوشحاله اوسئ. راځئ قدرمنو خویندو، صدف ځواک او اغلې سپوږمۍ وردک خور یو دکلمه زره ده. ستوري صاحب څخه به هیله وکړو چې دا دکلمه کښېږدي او بیا به بېرته خپل خپرونې ته راسو که ستاسو خوښه وي. او بالکل زموږ خوښه ده. سمه ده. بس نو ستوري صاحب هغه دکلمه به تاسو کښېږدئ، بیا به موږ بېرته راسو خپل خپرونې ته. فکر کوم چې کوم ستونزه د ستوري صاحب موږ دکلمه نه وي، نو خدای دې وکړي چې بیرته سم سي. که چیرې تخنیکي ستونزه وي نو موږ به خپل بل شعر راواخلو. زه بصیر بیدار ستوري صاحب راغواړم چې د ګلونو په نوم ښاره بختوره بختوره، د ګلونو په نوم ښاره بختوره بختوره، په ښایست باندې ودان یې د مینو پېښوره. بصیر بیدار ستوري ته بلنه ورکوم چې راشي. ډېره مننه. نن ټول د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې دغه غونډه جوړه شوې ده د خویندو د ادبي لښکر لخوا نه. نو زه د خپل غزل نه تېرېږم. زما یو دوست دی امان الله نصرت صاحب، هغه راته یو نظم راستولی د ښځو په باره کې، هغه درسره شریکوم. ښځه ژوند دی، ښځه مینه، ښځه ژوند دی، ښځه مینه او ښځه مور د ګلورینه، ښځه مینه د وفا ده، ښځه مینه د وفا ده او ښځه رنګ، ښځه ځلا ده، ښځه حسن او ښکلا ده، ښځه نور، ښځه رڼا ده، ښځه خور ده نازنینه، ښځه مور د ګلورینه، ښځه خور ده نازنینه، ښځه مور د ګلورینه، ښځه پت، ښځه عزت دی، ښځه ننګ، ښځه غیرت دی، ښځه پت، ښځه عزت دی، ښځه ننګ، ښځه غیرت دی، د رڼا د رحمتونو ښځه ژوند دی، محبت دی، د سپوږمۍ په شان حسینه ښځه مور ده ګلورینه، ښځه شمع د وختونو د مشال د ماښامونو، رڼاګانې ورسره دي د ښایست او د رنګونو، رڼاګانې ورسره دي د ښایست او د رنګونو، په زړه پاکه په زړه سپینه ښځه مور ده ګلورینه، ورکوي د بدن وینه ښځه مور د ګلورینه، دا نړۍ پرې د ودانه، دنیا ټوله پرې روښانه، د روزنې مدرسه ده په بچیو مهربانه،
ورکوي د بدن وینه ښځه مور د ګلورینه تل ځلیږي تورو شپو کې لکه ستوري ماښامونه دا د ژوند خوږو ملګري په سړو او په تودو کې نعمتونو کې شیرینه ښځه مور د ګلورینه بې له ښځې توره شپه وي د وختونو ډیوه مړه وي بې له ښځې توره شپه وي د وختونو ډیوه مړه وي د امید نغمه خاموشه ژوند نصرته سره لمبه وي د زړګو دنیا غمګینه ښځه مور د ګلورینه ښځه مور د ګلورینه ډېره مننه د قدرمن همکار بصیر بیدار ستوري صاحب څخه نړۍ مننه ډېر ښکلی شعر یې زموږ سره د نصرا صاحب شریک کړی و نو ورڅخه مننه کومه همدارنګه قدرمن اخونزاده صاحب ډېره زه بخښنه غواړم چې ما ستاسو نوم سم وانخیستی زه پوهېږم چې اخونزاده صاحب زموږ د خپرونې همیشنی همکار دی تل یې اوري نو قدرمن هارون رشید اخونزاده بیا هم تاسو ته هرکلی وایم ښه راغلاست خدای دې وکړي تل زموږ خپرونې ته راسئ او یو بل کومنټ هم راغلی دی زما د ژوند ملګري قدرمن قیام صاحب لیکلی دی موږ ته شیرین قیام صاحب لیکلی دی وایي د ستوري رادیو تلویزیون دروند مشرتابه زما ګرانې مېرمنې سرښندونکي تورپیکۍ جانې اغلې صدف جانې او دروند ستوري صاحب زما د مینې ډک سلامونه ومنئ ستاسو نننۍ خپرونه چې د ښځو نړیوالې پیوستون ته ځانګړې شوې ده د زړه له کومې لومړی خپل درنې مېرمنې تورپیکۍ جانې ته بیا زموږ د وطن رنځېدلو مېرمنو او د نه در ستم لاندې مېرمنو د دې نیکمرغې ورځې مبارکي وایم هیله من یم افغاني مېرمنې کار ته لکه نارینه لاسرسی ولري زموږ پتمنې لوڼې تعلیم او تحصیل د اسلامي شریعت سره سم لکه نارینه لاسرسی ولري نړۍ مننه ګرانه شیرین قیامه کور ودان ژوندی اوسئ ستاسو تبریکي مې دواړو خویندې ته وویله نو دوی بیا پخپله تاسو ته ځواب درکړي او بالکل تورپیکۍ جان زه هم له هغلې شیرین قیام څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د دې ورځې مبارکي موږ ته راکړې ده او دوی موږ سره تل په خپرونو کې برخه اخلي که چیرې دوی خپرونه کې راسره نه وي نو بیا هم تاسې ته وایي او موږ ته خپل سلامونه رالیږي د ده څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونو ته راځي خدای دې تل ژوندی او خوشحاله لري مننه اغلې سپوږمۍ وردک یو بله پوښتنه هم ستاسو څخه کوم که اجازه راکړئ وایي زه کله چې ګورم وردک خوري زموږ او ستاسو هېواد کې ښځه یوه ډېره محکومه طبقه ده ستاسو په نظر په لومړی قدم کې دا ښځې څه فعالیت وکړي چې د دې حالت نه ووځي پوهېږم چې دوی ته فعالیت یعنې فعالیت ته اجازه نه ورکوي نو موږ او تاسې څنګه د دوی سره متحد سو او د دې ښځو سره موږ څنګه په دې لارې کې مبارزه وکړو تر څو چې د هېواد مظلوم ښځې سره د دوی غږ راپورته کړو څه باید وکړو وردک خور بیا هم مننه کوم تاسو پوښتنه نه قیام صاحب د ما د نظره هغه تجربه چې زه د ښځو سره د خلکو سره د کار لرم نو دوی ته دا لازمه ده چې کله چې یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا کېږي او خدای پاک ویلي چې په هغه کور 3 ورځې نور وري او هغه مور پلار چې یوه ښه اهل نیک صالح لور ستره کړي د جنت وعده یې ورکړې نو دوی د وی او د خفګان حالت د ځانه لرې کړي دغه یو رواج دی یو رسم دی د موږ تاسو د خلکو په منځ کې چې لور ته ډېر زیات خفه کېږي او زوی ته خوشحاله کېږي او بیا په وروسته کې هم همدغه رقم یو روال دی په کورونو کې چې همیشه لور باید د زامنو خدمت وکړي د ټولې کورنۍ خدمت وکړي هیڅ کله زوی ته د مسؤلیت نه ورکوي چې کوم وخت مثلا خور یې ستړې وي او پیاله چای په لاس کې ورکړي یا یو تحفه ورته کوم وخت وي خور ته د دغه کار وکړه خور ته د دغه کار وکړه دغه په خپله میندې د میندو په ذهن کې هم دغه خبر شته اول د دغه ښځې دغه میندې دغه خبر د ذهن نه وباسي
اولادونه دواړه یو انسانان دي او دواړه یو شان حقونه لري. فکر کړم که د کور نه مو دغه مبارزه پیل نه کړو نو نور خلک خو یې بې دغو نه څوک پروا نه لري. خپل لور ته، خپل خور ته، خپل اولاد ته باید د کور په لمن کې قدر ورکړو، مینه ورکړو او ارزښت ورکړو تر څو چې دغه حالت لږ هغه شي، تغییر وکړي. حتی لور په ولوره په ډېر لوړ ولور ورکوي د هغو په پیسو زوی ته واده کړي. لور د زوی دپاره بدلوي، په بدل کې ورکوي. زړه یې چې خوښه ده که نه ده خوښه، بدلوي یې هغو ته په خپل زړه واده کړي. یعنې دغه مثالونه دي چې ما په د دومره تجربو کې، په دومره کار کې چې لیدلې مې دي، ترې ځورېدلې یم. دا ډېر یو غټ توپیر دی، یو غاړه پې بندي ډېره زیاته. او د موږ وظیفه څه ده؟ موږ وظیفه خو بل څه په وس کې نشته، خو همدغه د موږ غږ دی، د موږ قلم دی چې غواړو چې ورسوو، غواړو چې واورېدل شي او غواړو چې دوی نه همیشه ملاتړ ولرو، ملاتړ وکړو. نو همدومره کولی شو. بله، واقعیت دی، واقعیت. ډېرې ښه خبرې مو وکړې. وایي یو شعر یو دوست راسولی و، خو اوس ما څخه لوړ ولاړی متاسفانه، خو بیا هم په هر صورت زه دا وایم چې وایي ښځه د ټولنې نیمه برخه ده سپوږمۍ خوري. مګم څوک چې د ټولنې نیمه برخه یادوي، دا داسې ده لکه دوی چې ټوله ټولنه یادوي. او که چیرې دا نیمه برخه موږ برباد کړو نو ټوله ټولنه بربادوو. خو زه وایم چې ښځه د ټولنې نیمایي نوره برخه روزي، او وایم چې ښځه بشپړه ټولنه ده. ښځه قوي ده، ښځه نه ماتېدونکې ده، ښځه بدلون راوړونکې ده، ښځه هغه څوک ده چې دا نړۍ ودانه ساتلې ده. نو ښځه نیمګړه نه ده، ښځه تر ټولو زیات قوت لري. صدف خور که چیرې تاسو کومنټونه ګورئ، کومنټونه ووایاست او بیا به د ستوري صاحب څخه یو بله دکلمه لرو چې هغه به هم خپرونه کې باید ځای ورکړو. او دلته یو څو کمنټ دي چې یو کمنټ عبدالرحمن ارماني صاحب کړی دی، دوی سلامونه رالیږلي دي چې سلامونو ته یې علیکم سلام وایم. او یو بل کمنټ هم دی، فکر کومه دوی خپل نوم په روسي دی یا په کومه ژبه باندې لیکلی دی، نوم یې نه پوهېږم څوک ته. دوی لیکلي وایي د ستوري راډیو تلویزیون شیرزاد طوفان صاحب دی. بله شه سمه ده، شیرزاد طوفان صاحب. نو په بخښنې سره چې زه ستاسو نوم نشم ویلی، نو شیرزاد طوفان صاحب لیکلي وایي د ستوري راډیو تلویزیون د مشرتابه بالخصوص د درنې تورپیکۍ جانې خور، درنې صدف ځواک او قدرمنې سپوږمۍ وردګ صاحب څخه ډېره مننه او قدرداني کوم چې دغه بنډار د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ کړی. ډېره زیاته مننه کوو طوفان صاحب چې خپرونه ته راځئ، او هیله لرم چې خپرونه کې هم راسره تر اخره پاتې شئ. او د یو څو سټیکر یې هم رالیږلي دي چې د دوی څخه ډېره مننه کوو. نو که کوم کمنټ له ما څخه پاتې وي هغه تاسې وایئ، که کوم کمنټ نه نو دلته ما سره یو څو بیتونه دي، که ستاسې اجازه وي هغه به زه ووایم. بله، و دغه یو دوه کمنټه پاتې دي چې دا بیا مخته ولاړ نه سي. زما ګرانه قدرمنه خور څانګه افغاني خپرونې ته راغلې، پاسته ډېره مودې څانګه افغاني خور راته لیکي چې وایي سلامونه مې قبول کړئ. د ښځو نړیواله ورځ ګرانې او درنې خور تورپیکۍ جانې ته او بیا ټولو درنو خویندو میندو ته مبارک وایم. نړۍ مننه څانګه افغاني خور جانې، تا ته دې هم مبارک وي. خوشحاله یم چې خپرونه کې راغلی. قدرمن رسولي صاحب هم راغلی دی، وایي سلام تاسو او د ستوري راډیو ټولو درنو همکارانو ته له زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. د ښځې نړیواله ورځ دی، ټولو پتمنو خویندو ته دغه ورځ مبارک وي. خدای دې وکړي چې دا د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې خلاصې سي. رسولي صاحب ستړی مه سئ، خدای مو راوله. نړۍ مننه. موږ هم دغه دعاګانې کوو چې خدایه د تعلیم دروازې زموږ د وطن پر نجونو باندې خلاصې کړي. همدارنګه زما قدرمن ورور عبدالرحمن ارمان صاحب راغلی دی چې دوی هم سلامونه وړاندې کړي دي چې زه ارماني صاحب ته سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې قدرمن ورور زموږ سره په خپرونه کې دی. نو نور کومنټونه زه هم نه وینم، نو تاسو خپل شعر ووایاست. صدف خور تاسو چې راغونډ کړي دي بیا به یو دکلمه کښېږدو. مهرباني. سمه ده، دلته ما سره یو څو بیتونه دي، وایي روایات دي د پښتو او که اسلام دی،
روایات دې د پښتو او که اسلام دی پکې پروت د ښځې ذات اصل مقام دی. حق د علم او د ژوند یې هم لوټ شوی، ورته پلی یې په نوم هر یو الزام دی. او 2 بیتونه نور دی وایي: څادر کې د حیا دی ورته ژوند کول روا شي. څادر کې د حیا دی ورته ژوند کول روا شي. مطلب د ازادۍ نه دی چې ښځه بې حیا شي، او چادر چاردیواري دی پکې هم نشي پایماله. د ژوند حق دی د ښځې ذات په هر ډګر ادا شي. وایي که د ښځې حیثیت په دنیا نه وای، د آدم سره به نوم د حوا نه وای. چې ایښی دی جنت ورته په پښو کې، دوزخي به وم که مور مې رضا نه وای. نو دا یو څو بیتونه وو چې ما تاسې ته وویل. نو هیله لرم چې ستاسې هم خوښ شوي اوسي. موږ به هم ستوري صاحب که کومه ډیپلومه لري نو هغه د خپرونه کې اوس موږ ته وړاندې کړي. بله ډېر ښه شعرونه دې وویله صدف ځواکخور، نړۍ مننه. زنځیرونه، شعر امان الله نصرت. زه بندیوانه په کورونو کې حصار یمه، زه بندیوانه په کورونو کې حصار یمه، په تورو تورو دیوالونو کې حصار یمه. زه خو هم مور یمه، هم خور یمه، هم لور او ښځه. زه خو هم مور یمه، هم خور یمه، هم لور او ښځه. نو بیا زه ولې رواجونو کې حصاره یمه؟ زه د نړۍ په زړه کې ویشم د رڼا پلوشې، خو د وختونو ماښامونو کې حصاره یمه. نر دې له خاورو نه پیدا او زه د نر له پښتۍ، نو داسې ولې په ظلمونو کې حصاره یمه؟ ما خپله غېږ کې د نړۍ پیغمبران روزلي، څومره افسوس دی وحشتونو کې حصاره یمه. زما تر پښو لاندې جنت دی، څومره ستړی یمه، بیا هم د نر په زندانونو کې حصاره یمه. زه په اسلام کې لوړ مقام لرم، عزت لرم. زه په اسلام کې لوړ مقام لرم، عزت لرمه، خو د دنیا په غربتونو کې حصاره یمه. د نړۍ خلک ما ته خیال د خپلې وینځې کوي، څومره دردناکو عذابونو کې حصاره یمه. نصرته ما ته هیڅوک حق د ژوندون نه راکوي، نصرته ما ته هیڅوک حق د ژوندون نه راکوي. زه د نفرت په زنځیرونو کې حصاره یمه، زه بندیوانه په کورونو کې حصاره یمه، په تورو تورو دیوالونو کې حصاره یمه، په تورو تورو دیوالونو کې حصاره یمه. نو دا زما مهرباني. ډېر خوند یې ښاغلي تورپیکۍ جان په واقعیت سره د نصرت صاحب غزل هم ډېر ښکلی او تاسو هم ډېر ښایسته ډیکلمه کړی و. نو مننه خورجانې. دا هم د زړه یعنې دا هم د زړه له درده ویل کېږي، ځکه دا کوم حالات چې اوس موږ په هېواد کې لرو نو خدای دې وکړي چې ژر تر ژره حل شي،
ځکه دا ډېر یو سخت حالات دي، نو په ما خپل هم دي او په نورو باندې هم دي. بله موږ یې بله درکولی شو. او دا چې دا دویم کال شو، نه زموږ پوهنتونونه بند دي او تقریبا 3-4 کاله کېږي چې 900 ورځې شوې تقریبا چې مکتبونه بند دي. بله دا زموږ ټولنې ته او زموږ اقتصاد ته ډېره ضربه ورده وي. نو هیله لرم چې ژر تر ژره دغې خبرو ته دوی پام وکړي او د دې ورځې د لمانځلو په ځای باندې موږ ته خپل د تعلیم او تحصیل حق راکړل شي. هغه دروازې چې د پوهنتونونو دروازې چې صرف د هلکانو پر مخ خلاصې دي، یو ورځ موږ هم وکولی شو چې بیرته لاړ شو، په خپلو څوکیو کې کښېنو او خپل راتلونکي لپاره هدفونه وټاکو او خپل درسونه ووایو. واقعا بله شعر د ګران خوږژبي شاعر امان الله نصرت صاحب و او زما ګران همکار ستوري صاحب ویډیو جوړه کړې وه چې واقعا ښه ویډیو جوړه کړې وه. راځئ قدرمنې سپوږمۍ وردک خور، یو شعر بیا هم ستاسو نه واورو، نو بیا به قره خپرونه هم راغونډو کړو چې یو ساعت کېږي، خو یو شعر به بیا هم ستاسو څخه واورو. ډیره مننه چې بیا تاسو ماته موقع راکړه. زه به د افغان نجلۍ پیغام تاسو ته وایم. بله مهرباني. یو شعر دی چې د افغان نجلۍ وایي: یوه بله ورځ مې پیل کړه په تیارو کې د وختونو، یوه بله ډیوه مړه شوه په لاسو د ظلمتونو، د اسمان په کنارو کې رڼا ځغلي او ورکیږي تورې وریځې راخورې دي د ژوندون په آسمانونو. ډېر ښکلی. یم خاموشه غلې ناسته، نه مې توره نه ټوپک شته، خو قلم مې را سره دی کړي بیان د تاریخونو. ډېر ښکلی. د تعلیم یوه شیبه هم له سرو زرو ده بهتره، د تعلیم یوه شیبه هم له سرو زرو ده بهتره، زما هر څه خاورې کېږي بې بها په سیاستونو. واه ډېر ښکلی. په زانګو کې زنګومه نړۍ واړه دې دنیا کې، په زانګو کې زنګومه نړۍ واړه دې دنیا کې، خو زه ښکار دی نادانۍ یم مبتلا یم په دردونو. نړۍ چیرې رسېدلې زه قسمت چیرې کړم پاتې، زولنې را ته په پښو دي ژوند مې دی په ماتامونو. بیا سپین لمر به هویدا شي، تورې شپې به مو سبا شي، لا تر څو به تروږمۍ وي دلته اوج دی ماښامونو. د پتنګ په شان مینه خو محرومه له رڼا یم، په تیارو کې راحصاره شومه ستړې په صبرونو. سپوږمۍ ډېره پرې خپه ده دې تیارو ته ده پریشانه، سپوږمۍ ډېره پرې خپه ده دې تیارو ته ده پریشانه، خدای رحم د نور وکړه انتها شوه د ظلمونو. واه ډېر ښکلی. خدای دې وکړي چې دا شعر تاسو خوښ شوی وي، او هغه خبرې چې مخکې صدف جان وکړې چې دا او نورې د موږ خوږې لوڼې د درس نه پاتې دي، تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه، نو د دوی پیغام ما په دغه شعر کې نغښتی و او وړاندې مې کړ. خدای دې وکړه چې هغه کسان چې دغه صلاحیت د دغه کار په لاس کې دی بیا د موږ پیغام واروي او د دې برخې ته کلکه توجه وکړي، په څه چې موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې هلته د نجونو مکتب او پوهنتون نشته، او دا ډېر موږ په دې هم ځورېږو هم شرمېږو. واقعا او بالکل دا خبره ده.
بله که څه هم زما قدرمن همکار ستوري صاحب زموږ سره دی او زموږ خپرونه مخ ته بیایي، خو بیا هم دوی هم یو ښکلی شعر لیکلی چې مخکې چې زه غواړم د دوی شعر د دوی په نمایندګي تاسو ټولو خویندو ته وړاندې کړم. دوی لیکي چې ښځه د ننګ او د غیرت نښه ده، ښځه د ننګ او د غیرت نښه ده، ښځه د مینې محبت نښه ده. واه ډېر ښکلی. ښځه مور لور او هم د خور یادیږي، ستا د میرمن ستا د عزت نښه ده. آها. ښځې ته حق ورکړه د علم او زده کړې، دې کې د لوی ذات د حکمت نښه ده. واه. ښځو ته مه ګورئ په سپکه سترګه، ښځه د ژوند د حقیقت نښه ده. ډېر اعلی. چې له سهاره تر ماښامه کار کړي، دا یې د عزم لوړ همت نښه ده. په ښځه کور ودان وي کور ښایسته وي، په ښځو ظلم د ذلت نښه ده. آها. که ښځه نه وي زه او ته به نه یو، که ښځه نه وي زه او ته به نه وو، د خدای کرم او د خلقت نښه ده. بیداره حق ورته د ژوند پکار دی، بیداره حق ورته د ژوند پکار دی، ښځه د ژوند د معرفت نښه ده. واه ډېر ښکلی. ډېر ښکلی شعر و ستوري صاحب، په عمر دې برکت، په قلم دې برکت. واقعا د زما د ګران همکار ستوري صاحب اشعار ډېر ښایسته دي او زه خپله هم د دوی د اشعارو مینهواله یم. واقعا ښایسته شعرونه لیکي. قدرمن محمد ترکی ورور جان مې په د خپرونې په آخر کې راغلی دی چې زه پر ده باندې هم فخار یم. نو نن خو زموږ ورځ ده خویندو، نن باید موږ پر ورونو باندې فخار شو چې ناوخته راځي څنګه. نو قدرمن ترکی ورور جان هم سلامونه او نیکی هیلې وایي، احترامات خویندو ته، تورپیکۍ جانې ته، صدف جانې ته او ګرانې خور سپوږمۍ وردک خور ته وړاندې کوم او د ښځې د ورځې مبارکي ورته وایم. وایي خدای دې وطن آرام کړي، خدای دې د ښځو تعلیم بیرته جاري کړي په افغانستان کې، او ډېر ښایسته زړونه او ګلانې تاسو ته د دې ورځې په مناسبت مبارکي راستولې ده. صدف خور یې خو ویني، خو سپوږمۍ خور به نه ویني، نو ډېر ښایسته ښایسته زړونه یې راستولي دي مبارکي پر خاطر. ډېره زیاته مننه پرې کړو. بله قدرمنې رمزیه جان نیاک هم ډېر ښایسته زړونه راستولی دي. جهان سپاس رمزیه جان، قربانتان. خوشحال هستم که بعد از سالها در پروگرام آمدید، چون امروز روز ما شماست. وقتی که ما شما در این برنامه ها شرکت نکنیم پس از برادرها دیگه چی گله. نو زه د ټولو نه نړۍ مننه کوم. قدرمن تلال افغان مل هم خپرونه ګوري، خو تر اوسه پورې زه کومنټ یې نه وینم. دی هم زموږ سره په خپرونه کې دی. او یو نوم زما د یاد وتی، داود سلیماني صاحب هم را سره دی چې دوی هم سلامونه راستولي دي چې زه داود جان سلیماني څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان زموږ خپرونه کې لومړی ځل راغلی دی، نو خدای دې وکړي چې تل زموږ خپرونه تعقیب کړي او زموږ ملاتړ وکړي. نو زه فکر کوم چې خپرونې وخت پوره دی، خو آخرینی پیغام بیا هم سپوږمۍ خور ته ورکوم چې اوسنۍ چارواکو ته زموږ د خویندو او چې نه تنها د تعلیم او تحصیل حق بند کړي بلکې دوی ته د کار کولو حق هم نه ورکوي. نو تاسو اوسنۍ چارواکو ته که یو لنډ پیغام بیا هم لرئ سپوږمۍ خورې، زموږ زړونه خو په دغه ورځې هم ډک دي. که څه هم نن زموږ ورځ ده، نن باید موږ خوشحاله اوسو، ولې موږ خپل د خویندو د خاطره چې په وطن کې درس و تعلیم نسته، کار نسته، موږ واقعا خفه یو. نو یو لنډ پیغام که بل هم لري سپوږمۍ خورې، دا به وړاندې کړو او بیا به نو د خدای پاماني وکړو او خپرونه به راغونډه کړو. مننه کوم. د ما پیغام خو په ټولو اشعارو کې د پروګرام د سر نه ته د آخره پورې پیغامونه او غوښتنې وې، هیله وه د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، خو د کار په برخه کې او د ژوند
په بله برخه کې هغه وخت چې ما د ښځو چارو په وزارت کې کار کړ، موږ د 8 ولایتو هغه راټوله کړه، احصایه راټوله کړه، احصایه مرکزي البته راټوله کړې وه، او په دې کې موندل یې وه چې 15 لکه کونډې موږ لرو. 15 لکه کونډې د جنګ هغه نتیجه وه چې موږ ته بدمرغي ترلاسه کړې وه. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه 15 لکه ښځې خو ټولو دوهم ځل واده نه دی کړی، دا خو د موږ ډېره قهرمانه، د موږ ډېره اتله میندې د خپل اولادونه ستړي وي او ضرورت لري چې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ دوی ته پیدا کړي. واقعا نو که چیرې دغه کار بند شي، دغه ښځې به څه کوي؟ د بده مرغه چې دوی ځینې وخت بعضې د دوی ډېرې کمې د دوی مجبورېږي چې د خلکو په کورونو کې کار وکړي. د خلکو د کورونو کار خو دوی نه ویني، نو د خلکو په کورونو کې کار کول ډېر وخت دوی ته ډېر خطرناک تمامېږي. نو زه د دوی نه بیا غوښتنه کړم چې د دې حکومت نوم امارت اسلامي دی او د اسلام نوم په پورې تړلی، د اسلام په بدنامۍ خدای ناخواسته دغه کار ته نور ادامه ورنه کړي چې په اسلام کې په کار بندښت نشته. د اسلام ښځه په خپله یوه تجارت پیشه وه، یوه سوداګره وه، بیبي خدیجه کار یې کړی او د ده لوڼې ټولې درس یې لوستی. بیبي عایشې استاده وه، حدیثونه یې تدریس کول. نو که موږ مسلمانان یو او که موږ ټولې اسلامي نړۍ ته ګورو، مثلا د مصر هېواد ته ګورو، عربستان ته ګورو، ایران ته ګورو، دغه خپلو ګاونډیانو ته، پاکستان ته ګورو، تاجکستان، په هېڅ ځای کې نه مکتب بند دی نه کار بند دی. کار هم د ضرورت د مخې ښځې کړي، د شوق د مخې نه کړي، د ضرورت د مخې. نو زه هیله لرم د یو مسلمان خور په عنوان د دوی نه چې ما ډېرې ترخې د ښځو لیدلې، ډېرې ترخې خاطرې او ډېر بد وضعیتونه، هیله لرم چې دغه وضعیت ته نوره ادامه ورنه کړي، نور دوام ورنه کړي او هغه ازادي چې په اسلام کې دوی ته ورکړل شوې دوی ته پښو لاندې نه کړي. دا د ما هغه وروستی پیغام. نړۍ مننه خور جانې. زه ستاسو نه نړۍ مننه کوم اغلې سپوږمۍ وردګ چې نن ورځ موږ خپرونه رنګینه کړه، زموږ خپرونې ته راغلاست. قدرمنې خور صدف ځواک څخه مننه کوم چې ډېر ښایسته ښکلي شعرونه او معلومات یې موږ ته راکړه او په پیل کې د قدرمن ستوري صاحب څخه هیله کوم چې تر اوسه پورې زموږ خپرونه ښه وچلول، زموږ تخنیکي همکارو او همدارنګه خپل ګرانو قدرمنو اوریدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې تر پای را سره و. قدرمن نظام الدین افغان اوس راغلی دی چې خپرونه خلاصه شوې ده. نظام الدین افغان صاحب سلامونه وړاندې کړي چې زه سلامتی علیکم سلام وایم، خو خپرونه خلاصه شوه. نظام الدین وروره نو یو لږ وختي راسئ. نو زه به د خدای پاماني وکړم، بیا به تاسو هم د خدای پاماني وکړئ تر بلې خپرونې پورې چې ستاسو په چوپړ کې بیا حاضرېږو. تاسو ټول قدرمن اوریدونکي په لوی خدای سپارم. مهرباني قدرمنې سپوږمۍ وردګ خور، تاسو هم خپل د خدای پاماني شریک کړئ او بیا به صدف ځواک به هم خپرونې ته راغونډ کړو او خپرونه به پای ته ورسوو. زه ډېره مننه کړم د ټولو ګرانو او درنو هېوادوالو نه چې نن په دغه پروګرام کې د موږ سره یو ځای وو. تاسو دواړو قیاب صاحب او صدف جان نه د ستوري ورور نه ډېره زیاته مننه چې د ښځو په ویاړ همداسې یوه ښه با محتوا برنامه جوړه کړې وه او په ټوله کې ټولو د افغانستان ټولو ښځو ته، زیارکښو، باعفتو او صبورو ښځو ته بیا هم خپل د مبارکۍ پیغام ورکوم. هیله لرم چې کامیابه اوسي، تل سرلوړي اوسي او تل بریالۍ وي په خپلو چارو کې. نور نو د خدای په امان، ښه ورځ ولرئ. مهرباني ځواک. زه هم په خپل وار سره لومړی له اغلې سپوږمۍ وردګ څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونه کې ورسره او بیا اغلې تورپیکۍ جان له تاسو څخه او په بل قدم کې له ټولو هغو دوستانو څخه چې تل راځي خپرونو ته او موږ سره خپل ښکلي کمنټونه شریکوي، خپرونه کې راسره برخه اخلي. د دوی څخه نړۍ مننه کوم او هیله لرم چې ټولو خپرونو کې راسره اوسي او زموږ خپرونې هم په خپلو صفحو باندې شیر کړي او بیا هم په دې هیله چې په وطن کې سوله او امن راشي او د ښځو غږ تر چارواکو ورسیږي او دوی ته یې حقونه ورکړل شي
او تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو تاسې ټول په لوی او بخښونکي رب ته لاس سپارم هر چیرې چې یاست ښاد او خوشحاله اوسئ. نړۍ مننه. الله مو ماسته. شپه په خیر.